بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو یو داسې عمل یو داسې وظیفه ده تخیمه کچری تاسو بالکل بے بس شوی تاسو بالکل نا امید شوی او تاسو بالکل هار منلې وي چاهي د دشمن په مقابله کې وي تاسو مخې ته یو داسې دشمن وي چې تاسو داغه مقابله نشئ کولای یا داسې ظالم وي چې تاسو حق دباو کړی وي جایداد دباو کړی وي یا دغه شان دي تاسو په پیسو باندې یا تاسو بنورو حقوق باندې جګم دې قبضه لګولي او تاسو د هغه په مقابله کې به بس یا دغه شان دي تاسو داسې حاجت دي چې د هغه لپاره تاسو به بس شوی تاسو دا غواړئ چې زما د حاجت پوره شي لیکن په دغه حواله سره تاسو ډیر کوشش کړئ لیکن هغه حاجت تاسو سره ته نه رسی او په دغه حواله سره بالکل تاسو به بس شوی دغه شان دي داسې بیماری پتا سوچي تاسو ډیر علاجونه وکړو لیکن دا بیماری نه خکېږي به بس شوی او دغه شانتي نور داسې مشکلات مصیبت چې تاسو د هغې په مقابله کې بالکل بے بس شوي نو نا امید کېږئ بل ځکه چې کوم رب تاسو پیدا کړی موږ تاسو پیدا کړیو د یو حقیر نطفه نه زموږ تاسو تخلیق کړل هغه رب هغه ډیر قوي ذات دی هغه قدرت والا ذات دی او په دغه حواله سره د حضرت نوح علیه السلام یو دعا چې هغه وخت په قرآن مجید کې دا ذکر دی چې کله حضرت نوح علیه السلام خپل د قوم نه بالکل بے بس شو نا امید شو مایوس شو نو په دغه ټیم کې حضرت نوح علیه السلام یو دعا وکړه رب انی مغلوب فانتصر تاسو په دې دعا باندې لږ تاسو غور او فکر وکړئ چې د زړه د درد نه به په کوم کیفیت کې به حضرت نوح علیه السلام دا دعا وکړه رب انی ای زما رب انی مغلوب ز بے بس ایم فانتصر زما مدد وکړي یعنی چې کله انسان د بے بسی اخر حد تلل شي او هر قسم له دروازې وټکی لیکن څوک ته دروازه کولاو نه کی هر طرف ته چګم دي معاملات مایوسی طرف تلل شي بے بسی طرف تلل شي نو یقیني طور پر د الله داسې در کچری هغه تاسو بس ټیم کې هم خپل رب ته فریاد کوئ هغه داسې در چې هغه د هر انسان فریاد اوري بلکې ان الله علیم بذات الصدور هغه ذات چې زمونږ په زړه کې دنه سخیال الله شي هغه دا غیرم با خبر نو بهرحال رب انی مغلوب فانتصر دا دعا دا وظیفه دا عمل کچری تاسو څه قسم لا تاسو مخه ته ما ټول معاملات بیان کړل کچری دشمن وي تاسو مقابله کې ډیر طاقتور دشمن وي دا سره تاسو مقابله نشئ کولای بے بس دغه شانتي بیماری وي بیماری نه خکېږي بے بس شوی ډیر علاج مو دغه شانتي یو حاجت ته چې دغه لپاره ډیر کوشش وکړو دغه حاجت سب ته نه رسی او دغه شانتي یو داسې مصیبت ته مشکلات دي هر قسم له مشکلاتو د پاره هر قسم له حاجاتو د پاره تاسو د عمل کوئ او د دې عمل طریقه صدا په هر مانځه پسې شرط دغه چې د 15 واړه مختو منځونو چې کوم تاسو پابندي وکوي او دا 15 واړه منځونه هم موږ تاسو باندې سم فرض دي سمجھ کې خبر راځي نو د هر مانځنه پس بدا عمل و پیری اول اور آخر میں درود شریف ہوئے اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یو پیری بداوي بیا په میس کې و پیری رب انی مغلوب فانتصر او پداسي کیفیت کې بداوي چې خپل هغه حاجت په مخه تکي دوي خپل د بے بسی اظهار وکوي یعنی بزان باندې بداسي کیفیت تاریخي چې یا زما رب زه بے بس یم ما هر قسم اسباب اختیار کړو یا الله څه قسم لا نتیجه رزلټ نه راوځي یا الله زه بے بس یم دغه بے بسی اظهار په دغه کیفیت کې تاسو چې کوم دي د الله حضرت دا دعا غواړي دا عمل کوي دا وظیفه کوي رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر اے زما رب زه څه شوم بے بس شوم یا اے زما رب زه بے بس یم یا زما رب زه بے بس یم فانتصر زما مدد وکي او د الله رب العزت مدد چې چا سره شامل حال شي نو یقیني طور پر د هغه په مقابله کې غټ نغړ دشمن ولې را نشي نو الله رب عزت د طاقت مخه ته هغه بیا ریزه شي فاش سمجھ کې خبر راځي او دغه شانتي غټ نغټ مصیبت ولې نه وي
الله رب العزت په هغه مصیبت ختم کی ځکه چې الله رب العزت قدرت والا ذات دی مصیبت را وستولم الله رب العزت ذات دی او مصیبت درکول هم د الله رب العزت ذات دی چې کله مصیبت به موږ راشي او موږ رب ته وجاړو یار زما رب زبې بس مې د دې مصیبت په مخ د دې مصیبت مقابله زنه شم کول یا الله د دې مصیبت ته ماته نجات راکړي رب انی مغلوب فانتصر زما مدد وکي زبې بس نو بیا رب چې مدد دی هغه د انسان سره شامل حال شي او غټ نه غټ مصیبت ولې نیوي هغه الله رب العزت لري او دغه شانتي غټ نه غټ حاجت ولې نیوي د بے بسی اظهار خپل درب مخ ته وکي یا الله یا زما رب رب انی مغلوب فانتصر ای زما رب ز بے بس ایم زما دا حاجت ته ستانه علاوه غره دا څوک نشي کوله زما مدد وکي نو بهرحال الله رب العزت بند لاري کولاوي نو دا عمل تاسو دا څنګه چې یو ورځ نیمه کې بیا پرې دی مستقل دا عمل کوي او په دغه کیفیت سره چې کوم کیفیت ما تاسو بیان کړو اول او اخر درود شریف او و پیری رب انی مغلوب فانتصر د دې تاسو اهتمام شروع کړئ ان شاء الله تعالی چې څومره غټ مصیبت وي څومره غټ پریشانی وي څومره غټ حاجت وي څومره غټ دشمن وي او دغه شانتي غټ نه غټ بیماری ولې نه وي لا علاج بیماری ولې نه وي الله رب العزت دا ټول مسائل حل کوي الله رب العزت دعا ده چې الله رب العزت دې موږ تاسو هر قسم له آفات او بلیات او مصائبنا او څومره چې زمونږ حاجتونه دي الله رب العزت هغه پوره کی چې څومره جایز خواهشات دي او دغه شانتي چې څومره بیماران دي الله رب العزت ټول دا شفای کامل عاجله مستمر نصیب کی اجازت راغی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.